دوکانداري دې شي بیخي ښه ده قرار به پکې ناست وي خبره چاته به دغه دوکان دی چې غوښتنه دې کوله مسله دې ژوندی لره ولا دې کامیاب لره هغه ټول خلک دې کامیاب اوسېږي چې چا دا مرسته کړې سره زحمت دې تېر کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو الله مو خوشحاله او آباد لره مخکې د ظاهر خان په نام باندې هغه معیوب ورور چې 10 ماشومانه چې هغه ویډیو به هم کتلی نو غوښتنه دې یو دوکان کړې وه لله الحمد دغه دوکان مو ورته برابر کړی دی دا مو ورته په کرایه کړی دی او سودا مو ورته راوړه اوس به ورته زنګ ووهو چې ظاهر خان په کوم ځای کې دی او هغه احساس پرې ګورو تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وګورئ او هغه ورونه چې مرسته کړې الله دې ورته قبول کړي انشاءالله کوشش به د قمر بنسټ دا وي تر څو پورې زموږ هغه هیوادوال چې د کار وس او توان انرژي لري او د کار زمینه ورته مساعده نه وي هغې ته د کار زمینه مساعده کړو آینده کې دې تر څو پورې دغه وي دې ته اړ نه وي چې چاته لاس ونیسي دی د خلکو سره مرسته وکړي ظاهر خان ټلیفون وکړې کړی دی السلام علیکم السلام علیکم مجید صاحب جوړ بخیر دی څه حال دی خیر په خیر صاحب ته ښه دی شکر دی بېخي تاسو په خیر دی چېرته کور کې وروره وره کور کې یم دغه بازار پورې لږ راتلی شئ ولې نه شم دا ستاسو کوڅې تر سر دغه روغتون چې دغه ځای پورې راشي صحیح ده صحیح ده صحیح بس سړی به راوغواړو سمه ده السلام علیکم السلام علیکم جوړ په خیر مشره څنګه یې خیر په خیر یې تاسو خو ما سره خبره واده وکړې اوس لره که چې راغلی والله بس نو دغه حالات د کوشش مو ډېر وکړو ونه شو نو څه به کوې سلامت اوسې څه چې نصیب او قسمت یې یاره ژوندی دی سلامت څنګه حالات ښه دي یخ سره څنګه یاره د یخ حالات خو ټولو ته معلومات نه ماشاءالله تازه یې نه خو تازه خو د راځي د لمر ته ودرېږو راشي لاس دې راکړه چې په راځه ښه څنګه ښه لمر لګېږي ولې نه لګېږي شکر مار داسې په دې وخت کې خو مر ښه لګېږي راځو موضوع ته هغه دوکان موضوع څنګه کړو یاره خو موږ ډېر کوشش وکړو موږ خو ستا په تمه باندې وو چې تا به نن کېږي سبا کېږي نور په دې باندې ته موږ په تم کړلی چې یاره نور موږ هم زنګ نه دی راوایه چې یاره خفه نه شي دا خلک که نه په دې خاطر باندې نور ستاسو په لاس باندې وو چې تاسو اوس راغلی نو دلته کوم دوکان نه پیدا کېږي دغه ځایو کې چې سړی جوړ کړي درته یاره دا سهار کې خو دوکانونه دغه دي نو ملاکه پوهېږم چې دغه دوکانونه دي نو دا هم دوکان دی دا هم دوکان دی دا په کرایه ورکوي کرایه ورکوي ښه دا قلف هم دی چې منځ هم کتلی وی مالک به یې چیرې مالک خو ولاړ کوم دې خلکو څخه پوښتنه وکړي دې مالک څوک دی زه خو دا قلفونه په دم دوام خلاصوم ګوره چې خلاصوي نو خو بیا ښه خو نږدې برکت ده حاجي به خالي یو چفته به نه ګورې خو یې ګورې زه نه در ګورم یا بسم الله چفته دې فکر ماشاءالله ها راځه راځه ستړی مشي مدیر صاحب دغه دوکان دی چې غوښتنه دې کوله ته ورو مسله دې ژوندی لره ولا دې کامیاب لره هغه ټول خلک دې کامیاب اوسېږي چې چا دا مرسته کړې سره زحمت دې تېر کړی دی بس ژوندی اوسېږي نو بس دا غوښتنه زموږ اوس دا څنګه ستا دی شکر ده الحمدلله به دا چې تا کلي ما ته راکړه زما شنو ښه نو څنګه احساس دې څنګه دی بس اوس داسې د یقین کولو چې قمر بنسټ به دا کار راته وکړي واقعیت وایي زړه خلکو ډېرو خلکو ویلی کېږي خو ما خو نه ویله چې وبشي ښه خو چې اوس وشوله اوس ده ته دلته کښېنه څه فکر کوې احساس د مالکیت وکړه ښه دا دوکان ستا شو ما د کلي وسپارل موږ هېڅ هم نه دی کړی ښه نه ولې دغه الله رب العزت درته کوي صحیح ده نو والله دې خوشحال لره بس خوشحاله اوسېږئ دا د هغه د سودا بیلونه دي چې موږ درته اخیستي دا وخت
د کې نرخونه هر څه لیکل شوي صحیح ده بس هغه یو سودا ده چې د هر شی موږ اخیستی نرخ یې شته دی چې دا تا ته تمام شوي دي باقي چې ته څومره پې مفاد یا ګټه کوې هغه ستا خپل کار دی صحیح ده اوس به انشاءالله هغه ماشومان ستا هغه به هم در سره مصروف وي خوشحاله به او کوشش دا وکړه چې له خیره په خپلو خپو ودرېږې انشاءالله تر څو پورې دلته یو څوک راځي تا ته وایي چې د الله رضا لپاره یو څه راکړه بس ته یې ورته ورکړي سمه ده که نه درنو دوستانو قمر بنسټ به انشاءالله همیش لپاره کوشش کوي چې اساسي کارونه وکړي تر څو پورې زموږ د ستاسو د هیوادوال په خپلو پښو ودرېږي دا نه چې فقط د ورکو دا وخوري او دا تمام شي نه دا دې حد ته داسې موږ د خپل ورونه جوړو چې دا خلکو ته ورکړي د کوم مفاد د باندې بیا دوه نور دلته کېږي تر څو پورې دا دوران تیز شي صحیح ده که نه انشاءالله کوشش به کوې له خیره سمه ده بل ځل چې موږ راځو ستا به هغه نیمګړتیاوې مکمل یې پوره وي اوس خو موږ دومره وکړل ته به دوکان له خیره نور هم ډکې سمه ده که نه او بس دوستانو چې مرسته مو کړې الله تاسو نه راضي شي او که چېرته غواړئ آینده کې دغسې ورونه چې د کار انرژي او توان وس لري ولې مالي ستونزې لري دا به ورسره انشاءالله موږ تاسو یو ځای شریکه حل کوو تر څو پورې دی آینده کې چاته لاس ونه نیسي هېڅ کله هم دا فکر ونه کړي چې زه معیوبه یم نه بس شکر ده الحمدلله اوس هم بیخي زړه ته نه غورځېږي دوکان موږ دا بیخي زړه کې نه درلوده چې موږ ته به دوکان پیدا کړي دونه سختې وخت هم تېرې کړي که نه او ډېره سخت هم اوس انشاءالله خوشحاله نه اوس بیخي فقط دې ته څه وینا کول غواړئ ویې کوو نور به یو ښه غاړه راکړي بس الله دوی نه هم ډېره مننه کوم چې دا دونه زحمت تکلیف دوی تېر کړي بېچارهګان د ورونو او باقي مانده پاتې شوله دا خبره نو ستاسې په چارج کې یاست نو آینده دپاره هم یو ښه غاړه راکړه نور نه خدای په امان Oh